دلته اوس تاسې خپله وګورئ چې دا رکشو والا څه رقم راځي، په کوم ځای کې تاویږي، سواري اخلي وځي بېرته. دلته وګورئ چې دا رکشو والا په کوم ځای ولاړ دی. ښه دلته وګورئ دغه ځای نه چې ولاړ دی او د سړک په منځ ولاړ، یو موټر هم نه ځایږي په څنګ کې ورسره. دا وګورئ دا وګوره چېرته ولاړ دی، دا سواري جګوي او بېرته ځي. دا وګوره دا وګورئ اخوا نه بې لاسه راغی دا رکشه. ګورئ اخوا ته لاره خوشي، تاسې وګورئ چې دا رکشې همداسې بې لاسه راخوشي. دا وګوره دغه دی، دا د بابا مینه.